بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخښونکی او مهربانه دی. ګرانو، عزتمندو، درنو، مشرانو، همزولو، کشرانو، ورونو، خویندو او زړه ته ډېر زیات رانږدې ګلالو ماشومانو، د ټولو نه مخکې زه تاسو ټولو ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ له اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. ملګرو، د پښتنو د تاریخ په باره کې په تیر شوي ویډیو کې ما تاسو ته د شاه جهان د دور سلطنت په باره کې خبرې کړې وې، خو په دغه دوران کې د کندهار د قبضې لپاره د مغولو او ایرانیانو په منځ کې هم جنګونه شوي. زه دا کوشش کوم چې زه په هغې باندې نن تاسو ته څه خبرې اترې وکړم. ملګرو، د جهانګیر په عهد حکومت کې د سرحدي پښتنو د جنګونو نه علاوه د مغول حکومت او ایرانیانو ترمنځ د کندهار د قبضې په باب کې هم د جنګونو یوه نوې سلسله شروع شوې وه چې د شاه جهان په عهد حکومت کې هم جاري وه او تر ډېرې مودې د کندهار د قبضې نه د دواړو حکومتونو زړونه نه صبرېدل. د دې واقعاتو تفصیل په لنډ ډول څه داسې دی. په تیموري ټبر کې د هرات آخري باچا د حسین بلقرار د وفات نه پس په کال 1522 کې بابر په کندهار قبضه وکړه. دغه وخت د کندهار حکمران شاه بیګ نومېده چې د ارغون زوی و او د بابر د لاسه سند ته په تېښته مجبور شوی و. بابر په کال 1530 کې وفات شو او د هغه د وفات نه پس کندهار د میرزا کامران په حکومت کې شامل شو او د کامران د لوري نه میرزا عسکري د کندهار حکمران شو. په کال 1545 کې همایون د ایرانی فوج په مرسته د میرزا کامران نه دا ښار فتح کړو او بیرم خان ترکمان د خپل لوري نه دلې حاکم مقرر کړو. د همایون او ایرانی بادشاه د حماسب ترمنځ دا لغز شوی و چې د هند د فتح نه پس به همایون کندهار ایرانی حکومت ته په حواله کوي. په کال 1555 کې همایون د هند د فتح په تکل روان شو او بیرم خان هم د هغه سره لاړو او شاه محمد نومې یو سړی د بیرم خان د نایب په ډول باندې د کندهار حاکم مقرر شو. ملګرو، همایون اگر چې د هند په فتح کولو کې خو کامیاب شو، ولې ډېر زر په کال 1555 کې وفات شو او ایرانی حکومت ته د کندهار د ستنولو وعده د هغه په جون کې پوره نه شوه او کندهار هم هغه شان د مغول حکومت په قبضه کې پاتې شو. په کال 1558 کې چې اکبر په هندوستان کې د خپل سلطنت په استحکام او توسيع کې مصروف و، د زمیندارو د علاقې حکمران په کندهار باندې حمله وکړه. د کندهار حاکم نه خو دغه مقابله کولی شوه او نه د اکبر نه د کومک تمه وه، نو هغه ایرانی دربار ته د همایون هغه وعده ورپه یاد کړه او د هغوی نه په دې شرط کومک وغوښتلو چې د کامیابۍ په صورت کې به کندهار د همایون د وعدې په احترام کې ایرانی حکومت ته حواله کړی شي. په دې وجه ایرانی حکومت دغه امداد ته فوج راولېږلو او د دې فوج په کومک کندهار د زمیندارو د محاصرې نه خلاص شو. ولې اوس شاه محمد د خپلې وعدې نه اورېدلی و او ایرانیانو ته د کندهار په قبضې ورکولو کې انې بانې شروع کړې. په دې خبره ایرانیانو کندهار محاصره کړو. اکبر چې د دې واقعاتو نه خبر شو، نو شاه محمد ته زورونه وکړه او ورله هدایت وکړو چې د همایون د وعدې په احترام کې د کندهار سمدستي ایرانی حکومت ته حواله کړی شي. شاه محمد هم دغه شان وکړل، کندهار ایرانیانو ته وسپارلو او په خپله هند ته راغی او د کال 1558 نه تر د کال 1595 پورې کندهار د ایرانیانو په قبضه کې و. ملګرو، چې کندهار د ایرانیانو په قبضه کې راغی، نو په دې خبره پښتنو، غلجي او ابدالي قبایلو ډېره خوشحالي وکړه او د دې وجه دا وه چې د مغولو رویه او سلوک د پښتنو سره ښه نه و او د پښتنو دا خیال و چې د مغولو په نسبت به د ایرانیانو سلوک د دوی سره بهتر او شریفانه وي. ولې په ابتدا کې ایرانیان هم د مغولو په چال باندې روان وو. د ایرانی حاکمانو سلوک د پښتنو په توقعاتو یخې اوبه توی کړې او د دوی لپاره دا تبدیلي صرف د نیکانو تبدیلي ثابته شوه. ولې هر کله چې حالات د زغم نه بهر شول، نو پښتنو د خپلو مشرانو یوه جرګه د خپلو شکایتونو پیش کولو په غرض اصفهان ته ولېږله. دې جرګې د باچا په خدمت کې خپل شکایتونه پیش کړل
دغه وخت کې د ایران بادشاه شاه عباس اعظم و چې یو فراخدل وسیع النظر او دوراندیش بادشاه و. هغه چې د پښتنو په شکایتونو خبر شو نو د هغوی ټول شکایتونه لرې کړل او د پښتنو د معاملاتو دپاره د پښتنو مشرانو ځینې سرداران د کلانتر په عهده باندې قایم کړل او په اول وار د ابدالي قبیلې د کلانتر په عهده ملک صدو مقرر شو چې په ابدالي قبیلې کې د پوپلزو په څانګه کې و او دا اوله موقع ده چې په تاریخ کې ابدالي قبیله په دې خپل نامه ذکر شوې ده. د ملک صدو په ذمه د هغه سړک د یوې حصې د حفاظت ذمهواري هم وه کوم چې د ایران نه هرات ته او د هرات نه کندهار ته راغلی و. په دې ډول په ابدالي قبیله کې د صدوزو په کورنۍ کې د خانۍ او ریاست بنیاد قایم شو او څرنګه چې د اکبر د لوري نه ملک اکوړي د خټکو د خانې بانی ګرځېدلی و دغه رنګ د شاه عباس د لوري نه ملک صدو د صدوزو د خانې بانی شو. د خټکو او ابدالیانو د خانې زمانه یوه او د حکومت په باب کې د دوی ذمهواري هم تقریبا یو شانتي دي. صرف دومره فرق دی چې خټک د مغولو پرورده او ابدالیان د ایرانیانو. ملګرو د کندهار صوبه د کال 1595 عیسوي پورې په ایرانی سلطنت کې شامله وه. دغه وخت اکبر په هندوستان کې خپل سلطنت مستحکم کړی او د خپلې لارې هر خنډ لرې کړی و. د هغه په زړه کې اوس د کندهار د قبضې تلوسه پیدا شوې وه او د کندهار په هکله سیاسي چلونه شروع کړي وو. په دغه ورځو کې د ایرانی حکومت لخوا د کندهار حاکم شهزاده مظفر نومېدو. د اکبر په سازش په یو لور د شهزاده مظفر د مقابلې دپاره ازبک وپارولی شو او په بل لور د هغه په زړه کې د ایرانی دربار لخوا د هغه په حق کې خطرات او وسواسونه پیدا کړل شول. دا سازش د هغه شابیک په ذریعه باندې سرته ورسېدو چې په مخکنی ویډیوز کې د هغه ذکر ما کړی. د دې نتیجه دا شوه چې میرزا مظفر د اکبر په دربار کې سیاسي پناه واخیسته او کندهار اکبر ته وسپارلو. اکبر هم دغه شان شابیک د کندهار حاکم مقرر کړ. دا شابیک په اصل کې د کابل و او د میرزا حکیم په زمانه کې د هغه د لوري نه د پیښور حاکم و. د یو لوی سازشي دماغ خاوند و. د اکبر په زمانه کې هم سمودا د پیښور حاکم پاتې شوی او د پښتنو په جنګونو کې لوی نوم او شهرت ګټلی و. وایي چې په کوم ورځو کې د پیښور حاکم و په دغه ورځو کې د ملک اکوړي د لاسه د ورور ووژل شو. د ملک اکوړي قبیله په دې خبره ډیره ویرېدله. د هغوی سره د شابیک د خوفناک انتقام خطره پیدا شوه او ملک اکوړي په دې خبره ډیر ملامته کړو. ملک اکوړي چې دا حال ولیدو نو پړې په غاړه او واښه په خوله شابیک ته په ننواتې لاړو او د هغه په مخ کې د خپل قصور اعتراف وکړو او ویې ویل چې زما د لاس نه ستا ورور وژلی شوی دی. اوس زه تاله راغلی یم. هر څه چې ستاسو خوښوئ نو زه په هغې باندې رضا یم. شابیک ورته وویل چې زه په دې حال کې زه ستا نه بدل نه اخلم. ته د قام قبیلې خاوند یې. لاړ شه او په خپله قبیله کې کښېنه. زه به په جنګ درشم او هغه وخت چې مې څه د لاس نه وشو هغه به زما د ورور بدل وي. د دې نه پس ملک اکوړي خپلې قبیلې ته راغی او خپل قام یې د حالاتو نه خبر کړو. د قبیلې خلک هم د هغه په ننګ ودرېدل. شابیک د خټکو جنګ ته راغی. جنګ وشو. د طرفینو نه ډېر خلک ووژل شول ولې خټک یې د خپلې علاقې نه بې ځایه نه کړی شول. کوم وخت چې شابیک د کندهار حاکم شو نو د دې علاقې انتظامي په ډېره خوبۍ سره سرته ورساوه. په کومو ورځو کې چې جلال الدین په غزني حمله وکړه او د هغې په وجه د غزني حاکم شریف خان وتښتېدو نو د غزني علاقه هم د شابیک حکومت کې شامله کړی شوه او د اکبر د وفات په ورځو کې شابیک د کندهار او غزني دواړو صوبو حاکم و. د جهانګیر په وخت کې د شابیک اقتدار نور هم زیات شو. په کال 1409 کې جهانګیر د کابل صوبه هم شابیک ته حواله کړه او په کندهار کې تردبیګ نومي یو سړی حاکم مقرر کړ او ورله د سردار خان خطاب ورکړ. په کال 1408 کې د جهانګیر د لوري نه شابیک ته د خانې دوران خطاب ورکړل شو. دغه وخت هغه د کابل، غزني او کندهار وایسرای و او د کال 1440 پورې په دې خپله عهده باندې قایم و. ملګرو په کومه طریقه چې مغولو په کندهار قبضه کړې وه د شاه عباس د زړه نه د هغې ارمان نه وتلو او هغه د کندهار د دوباره قبضې دپاره موزونې موقع ته لیواله و. چنانچې په کال 1422 کې
هغه د یو لوی فوج سره په کندهار حمله وکړه. دغه وخت د کندهار گورنر اشرف خان و. اشرف خان د جهانګیر نه د ایرانیانو د حملې برخلاف د فوجي کومک خواست وکړو. په دغه ورځ کې د جهانګیر مشهور جرنیل خان جهان لودي د ملتان گورنر و او هغه د اشرف خان د مدد لپاره سمدستي تیار شو. ولی جهانګیر هغه د تلو نه منع کړ او ورته وویل چې د باچاهانو مقابلې ته باچاهان په خپله ځي. خو اصل کې خبره داسې نه وه. خبره دا وه چې نور جهان بیګم د خپل زوم شهریار په مقابله کې د شاه جهان نه خطره لرله. دغه وجه وه چې هغې جهانګیر ته دا خبره ورمخې کړه چې د باچاهانو مقابلې ته باچاهان ځي. په دې کې د هغې دا غرض و چې د کندهار د کومک دپاره شهزاده خرم ولېږلی شي. غرض یې دا و چې دغه شان به شاه جهان د مرکز نه لرې لاړ شي او که چېرې په مهم کې ناکام شي نو د هغه په شهرت کې به کمې راشي. ولې په بل لور شاه جهان هم د نورجهان په نیت پوه و نو هغه هم انې بانې شروع او نتیجه دا شوه چې د کندهار امداد ته په وخت فوج ونه لېږل شو او کندهار د ایرانیانو په قبضه کې راغی او د کال 1422 نه پس مغولو هډو د کندهار سودا پرېښودله. ملګرو جهانګیر په کال 1420 کې وفات شو او د هغه نه 2 کاله پس په کال 1431 کې شاه عباس اعظم هم وفات شو. د دلی په تخت شاه جهان او د اصفهان په تخت شاه صفي کېناست. شاه صفي یو ظالم بې پروا حریص او زرپرست باچا و او د هر دولتمن سړي دولت ته به پسخېدلو. د ده په وخت کې د کندهار گورنر علي مردان خان نومې یو سړی و چې ډېر دولتمند و. شاه صفي د ده دولت ته سترګې خړې کړې او دې اصفهان ته وبللو. ولې علي مردان خان د دې دعوت په مطلب باندې پوهه و. د ده نه وړاندې چې کوم دولتمن خلک اصفهان ته بللی شوي وو په هغوی بیا د دنیا باد نه و لګېدلی. علي مردان خان ته هم خپل انجام معلوم و نو هغه اصفهان ته د تلو په ځای په چپه خولو د شاه جهان سره سازش وکړو. کندهار یې مغولو ته په حواله کړو. دا د کال 1438 خبره ده او په خپله دې دلي ته راغی. شاه جهان د هغه ډېر قدر وکړو او هغه د هغه فوځونو سالار وټاکلو کوم چې د بدخشان د مهم په غرض باندې مرتب شوي. مګرو کندهار چې د مغولو لاسته راغی نو دغه وخت مغول حکومت ته د پښتنو په باب د خپلې غلطې پالیسۍ خرابې نتیجې څرګندې شوې وې. د شاه جهان د دې خبرې زبردست کوشش وکړو چې د کندهار د علاقې په پښتنو کې بالخصوص په ابدالي قبیله کې خپل ځان له ډله پیدا کړي او هغه په دې کوشش کې تر څه حده پورې کامیاب هم شو. د سدوزو په تپه کې ځینې داسې خلک وو چې هغوی د ملک سدو د کورنۍ نه مخالف وو. دا خلک او د علیزو ټوله څانګه د مغولو ملګري شوه. دې خلکو د کندهار په جنګونو کې د مغول حکومت قابل قدر مدد وکړ. ملګرو لکه چې څنګه ما په مخکني ویډیوز کې دا خبره تاسو ته په ګوته کړې وه چې د شاه جهان د حکومت په ابتدا کې د روحنایي تحریک قائد عبدالقادر مړ شوی و او د بایزید د کورنۍ نه نور افراد د حکومت سره د مصالحت په وجه هند ته لیږل شوي وو او دغه شان روحنایي تحریک عملا ختم شوی و. اگر چې افریدي او اورکزي د خپلو دوه مشرانو ملک تور اورکزي او آزادمیر افریدي په ماتحتۍ کې تر ډېرې مودې د مغول حکومت په څرګند مخالفت کې لګیا او دې دواړو مشرانو د خپلو کارنامو په وجه په ولس کې ډېر شهرت حاصل کړی و. چنانچې د دوی کارنامې به تر ډېرې مودې په ولسي سندرو کې ستایلې شوې. لیکن په مجموعي حیثیت سره د شاه جهان په زمانه کې د وادي پېښور پښتانه په قلار وو او په دې علاقه کې د خټکو او یوسفزو د جنګونو نه علاوه نور جنګونه نه وو. د خټکو او یوسفزو مخالفت د اکبر د زمانې نه شروع شو. ملګرو د خټک قبیلې د سیاسي شهرت آغاز د کال 1580 نه شوی. په دغه کال د اکبر د لور نه ملک اکوړي ته د اټک او پېښور ترمنځ د شهرا حفاظت ورپه غاړه شوی و او د دې وخت نه د خټکو او یوسفزو مخالفت هم شروع شوی و. ولې چې یوسفزي د حکومت نه روګردان او خټک د حکومت په مرسته ولاړ و. د ملک اکوړي د وفات نه پس د خټکو خاني د هغه زوی یحیی خان ته ورسېده. د یحیی خان په وخت کې هم د دې دواړو قبیلو تعلقات په زاړه دستور خراب وو بلکې په دې کې نور شدت هم پیدا شوی و.
د یحیی خان نه پس د هغه زوی شهباز خان د خټکو سردار شو. شهباز خان په کال 1590 کې یا په کال 1591 کې زېږېدلی و. د شهباز خان په وخت کې د یوسفزو او خټکو په دښمنۍ کې ډېر زیاتې پیدا شوې وو. په کال 1441 کې د یوسفزو او خټکو ترمنځ په یو جنګ کې شهباز خان ډېر بد جوبل شو او د دې زخمونو نه وفات شو. د شهباز خان د وفات نه پس د هغه زوی خوشحال خان خټک د خټکو سردار شو. ملګرو، خوشحال خان په کال 1414 کې زېږېدلی و او د سردارۍ په منصب د مقرر کېدلو په وخت کې د 28 کال و. نوموړی هم د تورې خاوند و او هم د قلم. دغه وجه وه چې د خپلو ادبي او سیاسي کارنامو له کبله د پښتنو د تاریخ په یو خاص دور کې د عروج انتها ته او بیا د مایوسۍ جوړو ته هم ورسېد. ولې د خپلو علمي او ادبي آثارو او سیاسي کارنامو په برکت ورله په هر دور کې دروند کتلی شي. د سردارۍ په منصب د مقررېدلو نه لږه موده پس خوشحال خان ته د شاهي خدماتو د ادا کولو په لړ کې د کانګړې او بدخشان په مهماتو کې د شمولیت موقع هم په لاس ورغلی. د کانګړې په مهم کې خوشحال خان د خپل یو دوست او محسن اصالت خان چې د شاه جهان په امیرانو کې د لوی پای امیر و په ذریعه شامل شوی و او د تاراګل د مورچې په تسخیر مقرر شوی و. په دې مهم کې خوشحال خان د غیر معمولی شجاعت مظاهره کړې وه او شاه جهان هم د دې خدماتو ډېر قدر کړی و. مګرو د مغولو او ایرانیانو ترمنځ د جنگ اډوکې د کندهار قبضه وه. په کال 1421 کې په کندهار باندې د شاه صفي د حملې ګنګوسه خوره شوه او شاه جهان د هغه د مقابلې په غرض په خپله را روان و. ولې دا مهم د شهزاده داراشکو په خواهش هغه ته په حواله شو. شهزاده داراشکو د یو لوی لښکر سره د کندهار د مهم په غرض باندې د لاهور نه را روان شو. په دې موقع د کوهاټ په ضلع کې د ریسې په مقام خوشحال خان خټک هم د شهزاده په خدمت کې د سلام په غرض حاضر شو. لیکن په ځای د دې چې شهزاده د خوشحال خان حوصله افزایي کړې وي، هغه د خوشحال خان د جاګیر نه څه علاقه لرې کړه او دا ډېره ممکنه ده چې په دې خبره چې د خوشحال خان په زړه کې د داراشکوه په مقابله کې څه خیرې پیدا شوې وي. د کندهار دا مهم په دې وجه سرته ونه رسېدو چې شاه صفي د مشهد په مقام باندې وفات شو او دغه شانتې دا جنګ ونه شو. ملګرو، په دغه ورځو کې په بلخ او بدخشان کې د نظر محمد خان چې هغه د توران والي او د هغه د زامنو د کورني مخالفت په وجه ډېره بد امني وه او شاه جهان د دې علاقو تسخیر ته ډېر زیات لیواله و. چنانچې په کال 1445 کې شاه جهان خپل یو امیر اصالت خان په دې غرض کابل ته ولېږلو چې د امیر الامراء علي مردان خان په مشوره د دې مهم لپاره ضروري انتظامات ترسره کړي. په دې مهم کې خوشحال خان هم د اصالت خان ملګری و او څرنګه چې هغه د تاراګل په محاذ خپله مردانګي ظاهره کړې وه، دغه شانې په دې مهم کې هم د هزاره او ازبکو سره شدیدې مقابلې وکړې او په هغې کې کامیاب شو. دا مهم د ابتدایي نوعیت و او هر کله چې اصالت خان د ضروري انتظاماتو د تکمیل نه پس د باچا په خدمت کې لاهور ته راتلو، نو د اصالت خان په وینا خوشحال خان هم لاهور ته راغی او د باچا په خدمت کې حاضر شو او باچا هغه ښه ونمانځلو. ملګرو، بل کال په کال 1446 کې د بدخشان او بلخ باقاعده مهم شروع شو او دا ذموري شهزاده مراد ته ور په غاړه شوه. په دې مهم کې د پښتنو قبایلو اکثر مشران د خپلو قبایلي لښکرو سره شامل شوي وو. خوشحال خان ته هم د 1000 سورو او پیادو دپاره ویل شوي وو. د تیارې نه پس یو عظیم فوج د شهزاده مراد په کمان کې روان شو. په دې فوجونو کې د خوشحال خان د محسن اصالت خان نه علاوه د هغه یو بل دوست بهادر خان هم شامل وو. نوموړی د شاه جهان ډېر مخلص او جاننثار امیر وو او د خوشحال خان هم ښه دوست وو. د دې فوج په کومک شهزاده مراد په خپل مقصد کې کامیاب شو. بدخشان فتح شو او بلخ او افغاني ترکستان هم اطاعت ومانه. دا دواړه صوبې په مغل سلطنت کې شامل شوې او شهزاده مراد د دې صوبو وایسرای وټاکل شو. ولې شهزاده مراد د خپل ځان ښه محکم کړی نه و چې ازبکانو بیا داړې شروع کړې او په دې داړو او حملو شهزاده داسې وارخطا شو چې په خپل ځای
خلیل الله خان نومي یو امیر پرېښود او په خپله د باچا د اجازت نه بغیر کابل ته راغی. شاه جهان د مراد په دې رویه ناراض شو او هغه د دې عهدې نه معزول کړ او د بلخ په صوبهدارۍ بهادر خان مقرر کړ. ملګرو، د مراد د معزولۍ نه پس د بلخ او د بدخشان مهم اورنګزیب ته په حواله شو. اورنګزیب هم د بلخ او بدخشان په تسخیر کې کامیاب شو، ولې هغه هم ازبکانو په قلاره پرېنښودو. آخر دا مهم داسې ختم شو چې بلخ دوباره ازبک سردار نظر محمد خان ته په حواله شو او اورنګزیب د خپلو فوجونو سره کابل ته روان شو. په لاره کې د موسم سختو او د ازبکو داړو د اورنګزیب فوج ډېر زیات وټنځولو او هغه په ډېر بد حال کې کابل ته راورسېد. خوشحال خان د دې نه وړاندې د اصالت خان او بهادر خان سره واپس شوی و. د دې مهم په دوران کې د خوشحال خان دوست او محسن اصالت خان د 40 کالو په عمر کې وفات شو. دا د کال 1447 خبره ده. د بلخ او بدخشان په دې مهم کې بهادر خان ډېر ځلانده کارنامې سرته رسولې، ولې ځینې حاسدینو د بادشاه په زړه کې د بهادر خان په هکله هم غلط فهمي پیدا کړې او شاه جهان د بهادر خان نه جاګیر ضبط کړ. ملګرو، لکه څنګه چې ما مخکې ذکر کړی دی چې د کندهار د قبضې نه د ایرانیانو زړه نه صبرېدلو. د شاه صفي په وفات د هغه دویم زوی د شاه عباس ثاني په نامه د ایران حکمران مقرر کړی شو. دا زلمی شهزاده د ډېرو ساهو خویونو خاوند و او د کندهار فتح ته لیواله و او په دې غرض د کندهار د حملې لپاره په چوپه خوله تیاری شروع کړی و. خو چې خپلې تیاری مکمله کړې نو د کال 1448 په آخر کې د کندهار د حملې په نیت باندې را روان شو. ایرانیانو د حملې لپاره داسې وخت خوښ کړی و چې د هندوستان او کندهار ترمنځ لارې په واورو باندې بندې وې. د شاه عباس ثاني لخوا په کندهار باندې دا حمله د شاه جهان دپاره یو لویه تازیانه وه. چنانچې هغه سمدستي اورنګزیب ته چې په دغه ورځو کې د ملتان ګورنر و د کندهار د مدافعت تاکیدي احکام ولیدل. د دې حکم په تعمیل کې اورنګزیب فوراً د ملتان نه د کندهار په لور روان شو. شاه جهان د لاهور نه یو بل فوج هم د وزیر سعدالله خان په ماتحتۍ کې د کندهار امداد ته ولېږلو، ولې دې فوجونو د رسېدو نه اول ایرانیانو په کندهار قبضه کړې وه. د دې باوجود شاه جهان اورنګزیب ته د کندهار د محاصرې حکم ولېږلو او مغول فوجونه کندهار محاصره کړو. هسې په سر خو مغول فوج 50,000 ولې د قلې د ماتولو سامان ورسره ډېر کم و او په مقابله کې ایراني فوج د محاصرینو په مدافعت کې ډېر ماهر او د هغوی وسلې هم د مغولو نه بهتره وې. دغه وجه وه چې د اورنګزیب د انتهایی کوشش باوجود هم کندهار فتح نه شو او د ژمي موسم په سر باندې راغلو. د دې نتیجه دا شوه چې اورنګزیب ناکامیابه بیرته لاړو او د دوباره حملې په تیارولو کې په سرګرمۍ سره لګیا شو. دا د کال 1451 خبره ده. ملګرو، د کندهار په دې مهم کې د اورنګزیب په ماتحتۍ کې د نورو امیرانو نه علاوه هغه بهادر خان هم مقرر شوی و چې مې مخکې ذکر کړی دی. دا بهادر خان د خوشحال خان ډېر دوست و او چې کندهار ته تلو نو چې په اټک باندې راپورې وتو نو خوشحال خان ورله ډوډۍ وکړه او بیا د خوشحال خان په ملګرتیا کې د حضرت شیخ رقمکار کاکا صاحب د سلام په غرض د هغه کلي زیارت کاکا صاحب ته راغی او د شیخ رقمکار په خدمت کې 3000 روپۍ د نظر په ډول باندې پیش کړې او بیا ورته خواست وکړو چې یا حضرت زما په حق کې د بادشاهۍ دعا وکړه. حضرت شیخ رحمکار د مراقبې نه پس هغه ته وویل چې بادشاه کوم وخت ستا په لور ګوري نو ته هغه ته نیغ ګورې او په سترګې دې ښکته وي. بهادر خان ورله وویل چې ښکته. د دې په جواب کې کاکا صاحب وفرمایل چې ښه ده چې بیرته راشې نو بیا به جواب درکړم. ولې هغه هم د دې مهم په دوران کې وفات شو او دغه شان په مغول حکومت کې خوشحال خان د یو بل مخلص دوست د امداد نه هم محروم شو. لکه څنګه چې ما وړاندې بیان کړل چې ابدالي پښتنو کې ځینې خلک د مغولو طرفدار وو. د دې خلکو په مرسته اورنګزیب د کندهار د علاقې نه واقفیت حاصل کړ او د بلې حملې لپاره د قلعه شکن توپونو او نورو وسلو په تیاری کې لګیا شو او پوره 3 کاله پس په کال 1452 کې دوباره د کندهار د تسخیر په نیت د ملتان نه روان شو. دا ځل هم
د لاهور نه شاه جهان یو خاص فوج د سعدالله خان وزیر اعظم په ماتحته کې د کندهار په لور ولېږلو ولې په حقیقت کې ټول اختیارات شاه جهان په خپل لاس کې ساتلي وو او د کابل نه به سعدالله خان ته هدایات لېږل او د دې هدایاتو په رڼا کې به اورنګزیب فوجي کاروي کوله دا یو داسې کار و چې اورنګزیب ته د آزادانه فیصلې او خپل جنگي قابلیت استعمالولو موقع محدودې کړې وې او د دې نتیجه دا شوه چې د اورنګزیب دا دویمه حمله هم ناکامیابه شوه ملګرو د کندهار په دې جنګونو کې د ابدالي قبیلې هغه خلک یعنی علیزي او سدوزي چې د مغولو په مرسته ولاړو او په ډېر اخلاص او بهادرۍ جنګېدلي وو ولې چې اورنګزیب په دویم ځل هم د کندهار په فتح کولو کې کامیاب نه شو نو دوی د کندهار نه وتښتېدل او د اورنګزیب په فوجونو کې شامل شو اورنګزیب د دې ناکامۍ په وجه دکن ته ولېږل شو او دا مهم د داراشکو په درخواست او خواهش هغه ته حواله شو په دویم ځل چې اورنګزیب په کال 1452 کې په کندهار حمله کوله نو د مهم د انتظام او نگرانۍ په غرض شاه جهان په خپله هم کابل ته راغلی و په دې موقع چې شاه جهان په اباسین راپورې وتو نو خوشحال خان د هغه استقبال وکړو او د ډکۍ پورې د باچا په ملګرتیا کې و د دې ملاقات په وخت کې باچا د خوشحال خان خټک نه څه تپوسونه هم وکړل چې په هغو کې یو دا هم و چې خوشحال خان ولې د یوسفزو سره جنګونه کوي د دې په جواب کې خوشحال خان دا وویل چې یوسفزي د حکومت نه روګردانه او هغه یعنی خوشحال خان د حکومت وفادار دی نو د یوسفزو سره د هغه دا جنګونه د حکومت د وفادارۍ په لړ کې روان دي لیکن د دې نه علاوه د مخالفت غټه وجه دا وه چې خوشحال خان پلار په نیکه د مغولو جاګیردار او وفادار و او کوم اقتدار چې هغه موندلی و هغه د حکومت سره د وفادارۍ او مرستې برکت و او دا فطري امر و چې خوشحال خان به ضرور دا خواهش لرلو چې خپل اقتدار نور هم زیات کړي چونکه یوسفزي د حکومت مخالف و نو د خوشحال خان مقصد د دوی سره په جنګونو کې حاصلېدلی شو دغه وجه وه چې د خټکو او یوسفزو ترمنځ په یو مخه جنګونه روان ملګرو په دې موقع باچا د خوشحال خان د یوسفزو د علاقې د هغوی د دودونو دستورونو او د هغوی د سردارانو او د دې سردارانو د فوجي طاقت په باب کې هم پوښتنې وکړې د دې په جواب کې خوشحال خان وویل چې د غریزې علاقې د یوسفزو سرداران کاچې حمید او کاچو نومیږي او د میداني علاقې د یوسفزو سرداران حبیب باکو او ظریف دي او د دوی طاقت په 1500 سورو او 15,000 پیادو پورې رسیدي شي بادشاه د خوشحال خان خټک نه د هغه خټکو په باب کې هم پوښتنه وکړه کوم چې د اباسین نه پورې په نور خواته باندې آباد او هغوی به د شاپور په ضلع کې په بحیره او خوشاب حملې کولې او ټوله علاقه د دوی د تختونو د لاسه تباه وه ولې د خوشحال خان د سردارۍ په وخت کې د دوی تختونه بند شوي وو بادشاه دا تپوس وکړو چې د دې خټکو سره د خوشحال خان څه تعلق و د دې په جواب کې خوشحال خان دا وویل چې هغوی سره خو زما نور هیڅ تعلق نشته البته هغوی هم خټک دي او زه هم خټک یم او دغه د قبیلې او عزیزولۍ اشتراک دی د دې نه پس باچا هغه د ډکې نه رخصت کړو او ورته هدایت وکړو چې هغه د اټک په ګودر بنجاریان نه هغه خلک چې کوم غله فروش راتېر کړي او باچا پسې دې کابل ته راولېږي چې باچا کابل ته ورسېد نو خوشحال خان هم کابل ته ورغی او د دې وجه دا وه چې په دغه ورځو کې د یوسفزو د یو سردار باکو خان زوی د مغول حکومت ملازمت اختیار کړی و او د میر بخشي په ملازمانو کې شامل شوی و او د باکو خان یو بل رقیب حبیب خان د هغه سره د بغض او حسد په بنا په خوشه علاقو کې بد امني پیدا کړې وه او د دې واقعاتو په بنا د میر بخشي په سفارش د یوسفزو سره علاقه د خوشحال خان جاگیر او انتظام کې ورکړل شو ولې دا علاقه څه لږ موده پس د داراشکو په وینا د خوشحال خان نه بیا واخیستل شوه دا واقعیت په لنډ ډول داسې و د یوسفزو سردار باکو خان په خصوصیت سره د خوشحال خان مخالف و او د دوی ترمنځ شدید رقابت و خوشحال خان د مغول حکومت د مرستې په وجه ډېر اقتدار حاصل کړی و باکو خان هم دا غوره وګڼله چې که د حکومت د مرستې د حصول په غرض د حکومت برای نام اطاعت ومنل شي نو په دې کې به څه بدي نه وي چنانچې هم په دې نقطه نگاه هغه دلی ته لاړو او د شهزاده داراشکو په مرسته حاصلولو کې کامیاب شو
د دې نه وړاندې د باکو خان زوی د حکومت ملازمت اختیار کړی و چونکې په شاه جهان باندې د داراشکو ډېر اثر و نو شاه جهان اگر چې د انتظام نه خوشاله و ولې د داراشکو په معنی دا نوې علاقې د هغه د جاګیر نه لرې کړې او باکو خان ته په خپله علاقه کې د دړت وصولولو حق هم ورکړ د خوشحال خان په حق کې د داراشکو د لاسه دا دویمه بدي وه د دې نه پس د خټکو او یوسفزو په مخالفت کې د مغول دربار سازشونه هم ورګډ شول ملګرو بهادر شاه ظفر کاکاخیل وایي چې دا خبره ته یادولو ده چې اوس د دې علاقې یو لیکوال ښاغلی الله بخش یوسفي صاحب په خپل کتاب یوسفزي افغان کې د شاه جهان او یوسفزو د تعلقاتو په باب کې لیکلي دي چې یوسفزو د شاه جهان دستاربندي کړې وه او هغه په اعزازي ډول په خپله قبیله کې شامل کړی و دا یو داسې بې بنیاده خبره ده چې نه خو د شاه جهان د عهد مورخین د دې تصدیق کوي او نه د دې زمانې د پښتنو د خپلو مورخینو په کتابونو کې د دې په هکله څه شهادت موندلی شي د یوسفزو او مغولو تعلقات د اکبر د زمانې نه کشیده و د پښتنو په باب کې د اکبر او شاه جهان په پالیسۍ کې څه نمایان فرق نه و البته دومره خبره ضرور وه چې اکبر به د پښتنو سره په هر موقع زوره ازمایي کوله او شاه جهان به د حالاتو د مناسبت او تقاضو په رڼا کې محض د سیاسي ضرورتو په بنا د پښتنو سره رسمي رواداري ساتله دا هم درست ده چې د یوسفزو یو سردار باکو خان د داراشکو د مرستې په حصول کې کامیاب شوی و او د هغه د سفارش په بنا باکو خان ته په خپله علاقه کې د درت وصلولو حق ورکړی شوی و ولې د دې مطلب دا هرګز نشي کېدی چې د شاه جهان او د یوسفزو تعلقات دومره په مینه او اخلاص مبني وو چې یوسفزو به د هغه دستاربندي کړې وي بلکې د شاه جهان پالیسي د پښتنو په باب کې په تعصب او جانبدارۍ باندې مبني وه او دا محض سیاسي ضرورت و چې شاه جهان به کله خوشحال خان په شا ټپولو او کله کله به باکو خان ته هم شاباشي ورکولو دا خبره هم د فکر وړ ده چې مغولو به په قامي حیثیت څرنګه پښتنو ته کتل د هغې په رڼا کې نو د دې خبرې خو هډو څه سوال نه پیدا کېږي چې یوسفزو به د هغه دستاربندي کړې وي دغه شان یو غلط بیاني دغې ښاغلي لیکوال د شیرشاه په باب کې هم مخکې کړې ده ملګرو د کندهار د دې دواړو مهمونو د ناکامیابېدلو غټه وجه دا وه چې د داراشکو په سازش د شاه جهان لخوا په اورنګزیب باندې ډېرې پابندۍ لګېدلې وې او د حملې په دوران کې هغه خپل اختیارات په ازادانه طریقه نشي استعمالولی او نه به په خپلې مردې د جنګ نقشه مرتب کولی شي دغه وجه وه چې اورنګزیب ته د خپلو صلاحیتونو د استعمال موقع حاصله نه وه د دې نه علاوه د مغول فورس سره چې کومې توپې وې هغه د قلعه د فصیل د ماتولو دپاره موضوع نه وې د مهم په دې ناکامیابۍ شاه جهان ډېر قهر واغوستو او هغه دا وویل چې موږ د کندهار نه اورېدونکي نه یو او دا مهم به خامخا کامیابوو چنانچه د دې نه پس دا مهم داراشکو ته په حواله شو داراشکو د ډېرو تلوسو او د یو عظیم فوج سره چې په ډېر ساز و سامان آراسته و د کامیابۍ په تلوسه کې د کندهار په مهم باندې روان شو ولې په دارا کې د اورنګزیب په شان یو صفت هم نو د یو کال د ناکامې محاصرې نه پس په ډېر بد حال د کندهار نه روان شو په وافسه کې د دارا فوجونه د غلجي پښتنو د لاسه ډېر وتنګېدل او داراشکو د یو معمولي فوج سره په بده ورځ کابل ته راورسېدو دا د کال 1453 خبره ده دغه شان کندهار د مغولو د لاسه د همیش لپاره ووته او د دې نه پس هغه پښتانه چې د مغولو په مرسته ولاړو د ایراني حکومت په اطاعت آماده نه شول او د خپل وطن نه هجرت وکړو او د ملتان علاقې ته راغلل اورنګزیب د خپل حکومت په زمانه کې د دې پښتنو د هغې وفادارۍ او خدماتو ډېر قدر وکړو کوم چې دې خلکو د کندهار په مهماتو کې د هغه سره کړي وو د دې خلکو نور متعلقین وروسته په ملتان کې استوګن شول دا خلک وروسته په ملتاني پښتنو مشهور شول اورنګزیب په خپل حکومت کې دوی ته په درنه سترګه کتل او د هغې نه پس هم دا خلک د عزت خاوندان وو د ملتان او ډیرجاتو ګورنرۍ به د دې خلکو سره متعلق وي د دوی د حیثیت د 19 صدۍ پورې یعنی تر هغه وخته پورې قایم و تر کومه پورې
چې ملتان او ډیرجاتو د سکانو قبضې ته نه ورغلی. ملګرو په کال 1453 کې کاکا صاحب د 80 کالو په عمر کې په حق ورسېدو او هم په دغه ورځ د مازدیګر په وخت کې قبر ته وسپارل شو. د کاکا صاحب د وصال او تجهیز التکفین په موقع خوشحال خان هم حاضر و. ملګرو د پښتنو د تاریخ په باره کې زما د نوي ویډیو انتظار وباسئ. اوس مو په لوی الله سپارم. تل دې وي پښتون، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي زموږ د پلار نیکه خوږ وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله مشال خان